د دې ساعت تازه او مهم لنډ خبرونه ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریکېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. کابل په کابل کې سلګونو میرمنو د پاکستان حکومت لخوا د منظور پښتون غورځنګ مشر د نیولو په غبرګون کې لاورینه وکړل او ګڼ شمېر خلک د پاکستان سفارت مخې ته خیمې هم وهلې دي. افغانستان امرالله صالح وایي د ډیورنډ پورې غاړې سیمې د پاکستان له لوري غصب شوي دي. که پاکستان دغه سیمې 100 کاله نور هم په خپل اختیار کې ولري خو ملکیت به یې د افغانانو وي. کابل د امریکا سفارت وایي انتخاباتي شکایتونه کمیسیون دې په پوره شفافیت مخې ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت د شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی ده چې خپل چارې پوره شفافه توګه مخې ته ویسي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست رانس ویلسن وایي افغانان د شفافې پایلې ته په تمه دي او کمیسیون باید خپل چارې په پوره شفافیت مخې ته بوځي. قطر د افغانستان په سوله او پرمختګ کې قطر همکاري کوي. قطر وایي د افغانستان د سولې او اقتصادي ودې په برخه کې همکاري ته چمتو یو. د قطر بهرنیو چارو وزیر د اوقاف وزیرانو په جلا توګه له افغان سفیر سره کتلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغان سولې په برخه کې همکاري ته تیار دي او هڅه کوي له افغانستان سره په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې پوره همکاري وکړي. کابل اسدالله خالد وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل ناشونی ده. د هیواد د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ناشونی ده ځکه چې په وینا یې افغان دولت له نړیوالو سره دوستي او ګډې ستراتیژیکې ګټې لري او دا ناشونې ده چې بهرني ځواکونه له دې هیواده ووځي. کابل پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان سولې او په ځانګړې توګه د جرمني کې د جوړېدونکي بین الافغاني ډایالوګ په تړاو بحث او خبرې کړې دي. ایران د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د بیت المقدس په اړه د ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته په اشارې ویلي بیت المقدس په هیڅ کله د یهودانو برخه ونه ګرځي. هغه زیاته کړې د امریکا په سیمه کې د نفرتونو خورولو په موخه یو طرف پریکړه کړې ده چې هیڅ لوري ته د منلو نه ده. دوستانو که خبرونه مو خوښ شوي نو لایک او شریک کړئ. که غواړئ همداسې تازه او جالبو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله او مل شاخ وخت درته غواړم.